سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند دی. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوستی ټی ټال. ګرانو زده کوونکو، خپل د پښتو کتابونه مو خلاص کړئ. زموږ د نن ورځې لوستی 12 مخ. 12 مخ 9 لوست ټی ټال. ګرانو زده کوونکو، مخکې له ده نه چې د نن ورځې لوست پیل کړو، راځئ یو ځلې په تېر لوست باندې رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، زموږ تېر لوست څه شی و؟ زموږ تېر لوست ټی ټال و، 11 مخ. نن زموږ درس دی 12 مخ. مخکې له دې نه چې 12 مخ پیل کړو، راځئ یو ځل 11 مخ باندې رڼا واچوو، تر څو دا تاسو ته نور هم روښانه شي. ګرانو زده کوونکو، په دغې لوست کې موږ د ټی په توري باندې څه شی ویل؟ یو متن ویل. په دغې کې داسې کلمې په کار وړل شوې وي چې په کومو کلمو کې د ټی توري شامل ول. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، زه بیا هم تاسو ته پورتنی متن لولم، تر څو تاسې نور هم ښه زده شي. ګرانو زده کوونکو، ما ته غوږ شئ، زه یې لولم. ټی ټال. خاټوله په ټال کې زانګي. خټک د خاټولې ورور دی. د خټک بوټان تور دی. ګرانو زده کوونکو، تاسې له ما پسې اوس تکرار کړئ. زه یې بیا هم درته لولم. ټی ټال. خاټوله په ټال کې زانګي. خټک د خاټولې ورور دی. د خټک بوټان تور دی. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ تېر لوست. ګرانو زده کوونکو، ما تاسو ته ویلي ول چې تاسې دغه لوست په خپلو کتابچو کې 5 ځلې ولیکئ. دا ستاسې کورنۍ دنده وه. زه پوهېږم تاسې خپل کورنۍ دندې لیکلي او تاسې تل لیکئ، ځکه زه تاسې ته کورنۍ دندې درکوم. زه په تاسې باندې باور لرم. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ خپل نوی لوست پیل کړو. زموږ لوست نن څه شی دی؟ 12 مخ دی. ګرانو زده کوونکو، تاسې د خټک، ټال او غټ کلمې څو واره په لوړ غږ ولولئ. ګرانو زده کوونکو، لومړی زه درته وایم، بیا یې تاسې ووایئ. سمه ده؟ اوکې. خټک. 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 دوهمه کلمه ټال. 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 دریمه کلمه غټ. 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 وګورئ ګرانو زده کوونکو، دغه کلمې زه تاسې ته لیکم. وګورئ، ښې ده، د ښې تر څنګ ګرانو زده کوونکو ټی ده او بیا کاف دی. سمه ده؟ وګورئ، خټک.
څه شی؟ خټک. دا یو ځای کوو. خټک. ګرانو زده کوونکو بله کلمه څه دی؟ ټال دی. وګورئ ټال. ټ الف لام له دریو تورو څخه جوړ شوی. ټ الف لام. وګورئ ټال. څه شی؟ ټال. 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 آفرین ګرانو زده کوونکو. بل کوم یو کلمه ده؟ بل غټ دی. وګورئ غټ. 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 ګرانو زده کوونکو اوس تاسو دغه کلمې ولولئ. زه تاسو ته وایم په لوړ غږ ولولئ تر څو زه یې سم واورم. لومړی خټک. بیخي مو سم ویل ګرانو زده کوونکو. خټک. آفرین. ټال. ډېر ښه. ټال. غټ. آفرین. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو. اوس راځئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې څه شی کوو؟ نیمګړي کلمې له موږ سره دي. موږ له دغې نیمګړو کلمو څخه بشپړې کلمې جوړوو. وګورئ ګرانو زده کوونکو له موږ سره نیمګړي کلمې دي. له دغو نیمګړو کلمو څخه موږ بشپړې کلمې جوړوو. هغه کومې کلمې دي؟ ګرانو زده کوونکو د ټ کلمه ده. د ټ توری دی. ټ. وګورئ له ټ سره موږ له ټ سره څه شی اضافه کوو؟ واو لام. له ټ سره څه شی اضافه کوو؟ واو کاف او ح. له ټ سره څه شی اضافه کوو؟ واو ټ او یا. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ دغه نیمګړي کلمې دي. له دغو نیمګړو کلمو څخه بشپړې کلمې جوړوو. ګرانو زده کوونکو وګورئ دلته یې لیکم درته. لومړۍ کلمه، دوهمه کلمه او دریمه کلمه. ګرانو زده کوونکو لومړۍ کلمه ټ څه شی دی ګرانو زده کوونکو؟ وګورئ ټ ده. واو ده او لام دی. دا چې سره یو ځای کړم له ده نه چې جوړیږي؟ ټول. ټ واو لام ټول. موږ ټول مسلمانان یو. موږ ټول افغانان یو. موږ ټول په ټولګي کې یو. ګرانو زده کوونکو وګورئ اوس له ټ سره څه شی یو ځای کوم؟ واو کاف ح. وګورئ ټ واو کاف او ح. له ده نه څه شی جوړیږي؟ ټوکه. ګرانو زده کوونکو ټوکه څه شی؟ ټوکه. ستاسې ټوکې زده دي؟ زما هم
زما ډېرې ټوکې زده دي. زما ټوکې خوښېږي. تاسې ماته یوه ټوکه ویلی شئ؟ زه درته غوږ یم، تاسې ماته ټوکه ووایئ. زه یې درته ووایم. سمه ده، بیا به یې درته ووایم. سمه ده ګرانو زده کوونکو، په بل درس کې به زه تاسې ته بیا یوه ټوکه وایم. ښه ټوکه تاسې به هم یوه ټوکه ماته وایئ. تر بل درسه پورې به تاسې ماته یوه ټوکه زده کوئ. سمه ده ګرانو زده کوونکو. راځئ بل ټی واو ټی یا له ده نه چې جوړېږي وګورئ. ټی واو ټی او بیا څه شی؟ بیا څه شی ګرانو زده کوونکو؟ آفرین. وګورئ دا چې کله یو ځای کړو له ده نه شي جوړېږي. ټوټې. څه شی؟ ټوټې. څه شی ګرانو زده کوونکو؟ ټوټې. ګرانو زده کوونکو وګورئ دا نیمګړې کلمې وي، له ده څخه موږ بشپړې کلمې جوړې کړې. ګرانو زده کوونکو تاسې به څه شی کوئ؟ تاسې به د ټې توری په خپلو کتابچو کې لیکئ او همدارنګه تاسې به 10 کلمې لیکئ په کومو کلمو کې چې د ټې توری شامل وي. ګرانو زده کوونکو داسې کلمې ولیکئ چې په هغې کې د ټې توری په پیل کې، په پای کې او په منځ کې راغلی وي. دا ستاسې کورنۍ دنده ده. ستاسې کورنۍ دنده د ټې په توري باندې به څه شي شروع کوئ؟ د ټې په توري باندې به کلمې پیلوئ. داسې کلمې ولیکئ په کومو کلمو کې چې د ټې توری شامل وي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په دې هیله چې تاسې ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړي وي. تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای په امان.